د افغانستان د سیالبینو د خارجيانو په هکله یو ویډیو در سره خپروم، خپل نظر در سره شریکوم. یو کال مخکې افغانستان ته تقریبا 9,500 سیالبین د امریکایي او اروپایي هیوادونو راغلي وو چې دوی ټولو مثبت فکرونه په ټیک ټاک، یوټیوب او په فیسبوک کې د خپل وطنوالو سره شریک کړي دي. نو که موږ او تاسې لاس په کار شو نو هیلهمند یو چې سږکال به دا 15,000 شي، بلکې 20,000 ته به خبره ورسیږي. دغه خارجیان سیالبین چې راځي دوی په بامیان، هرات، ننګرهار، کندهار، نورستان، کونړ، کابل، پکتیا او داسې نورو ځایونو کې ګرځي، سیالونه کوي. دوی چې دي ډېر څه ته اړتیا لري. دوی د پیسو په هکله هیڅ فکر نه کوي. دوی ښه کورونه، ښه رستورانونه چې هلته خواړه پکې وکړي، ښه موټرونه سورلۍ دپاره او ستاسې مرستو ته اړتیا لري. که موږ او تاسو دوی ته ښه روحیه ورکړو، لاسونه یو بل ته ورکړو، دوی سره مینه وکړو، دوی سره مرسته وکړو، منډه ورسره وکړو، کله چې خبرې کوي موږ او تاسې د دوی سره خبرې وکړو، یو څو قدمه ورسره لاړ شو، نو دا به زموږ او ستاسې 50% د وطن د آبادۍ یو قدم وي. نو راځئ چې لاسونه ورکړو او د هغه کسان نه چې هغوی شتمن دي، هغوی داسې کورونه په ننګرهار او په پکتیا او په کونړ او په نورستان کې چې ښه په د لمبلو ځایونه او نور داسې د ناستې ځایونه، بالکون ولري، د ناستې انګړ ولري او داسې نور پارک پلاس ولري او ورسره په خوا کې ښه موټر ولري، په کرایه دوی ته ورکړه. نو ستاسو به هم ورسره کارونه جوړ وي، ښه رستورانونه ورسره په خوا کې چې ښه پاکه ډوډۍ ورته ورکړي. زموږ ټول خواړه ښه دي خو چې مازې پاک وي. نو دا به زموږ او ستاسې د آبادۍ دپاره یو ډېر لوی قدم وي او موږ او تاسې به ورسره آباد یو او په نړۍ کې به یو ښه نوم ولرو. موږ او تاسې داسې نه یو لکه څنګه چې نړیوالو معرفي کړي. تاسې باور وکړئ 15 کاله مخکې زه په یو سرکاري ځای کې ناست وم، ما ته د کوم ځای مې د افغانستان داسې رانه وروسته لاړل، وډر شو. نو دا خلکو، دا میډیا، دا شیطانۍ، دا میډیا چې کوم دي، دوی شیطاني خلک چې کوم دي، دوی موږ او تاسې داسې معرفي کړو. راځئ چې لاس په کار شو، خپل وطن، خپله مینه، خپل ژوند خلکو ته وښیو. خلک په خپله راځي. السلام علیکم ورحمت الله.